وټامین ای چې دی دا په نباتاتو کې جوړیږي او کله چې وخوړل شي د بدن په دغه غوړ برخه چې کومه ده د بدن یعنی شحم یا فټ چې ورته وایي په دې کې چې دی ذخیره کیږي او کله چې د انسان بدن ورته اړتیا ولري د دې څخه ګټه پورته کوي. علت هم دا دی چې چون دا په دغه برخه کې زیرمه وي نو بدن ته د اړتیا په وخت کې ګټه پورته کوي، نو په دې اساس باندې کمښت هم په بدن کې کم لیدل کیږي، نو د کمښت نښو نښانو څخه یادونه ده شوې. ورځنۍ اړتیا چې کومه ده دا په مختلفو عمرونو کې مختلفه ده، خو په غټانو کې چې دی 15 ملي ګرامه ده. یعنې د دې دنده دا ده چې په بدن کې چې دا څه کړنې سرته رسیږي د دې په پایله کې ځینې زهري مواد چې دی جوړیږي ازادیږي او دغه زهري مواد چې دی د بدن د حجراتو د تخریب سبب کیږي. دغه زهري مواد خنثی کوي یعنې د منځه وړي او په دې شکل باندې چې دی د بدن ساتنه کوي او د بدن دفاعي سیستم قوي کوي. وټامین ای په غوزانو کې، په بادامو کې، په د میوه‌جاتو په زړو کې، همدارنګه د لمر پرست ګلونو په زړو کې، په چڼو او نخودو کې، د غنمو په دانو کې، همدارنګه په خوږو الوګانو کې، مرچو، سبزیجاتو کې کوم چې شنه پاڼه لري لکه پالک او ټیپر او داسې نور، په نباتي غوړو کې او همدارنګه د کبانو په غوښه کې چې دی شتون لري. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازه غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا پایله.